کډوالي په افغانستان کې یو له جدي ستونزو څخه ده چې څو لسیزې کېږي افغانان له دغه مسلې څخه ځورول کېږي او یا هم له راز ستونزو سره مخامخ کېږي. په پیل کې به دغه هیوادونه لکه پاکستان او ایران، خصوصا پاکستان، به افغانان دې ته تشویقول چې ولاړ سي کډوال سي پاکستان ته، ځکه چې د کډوالو په وجود کې د پاکستان ګټې وي. حتی تر دې پورې مستند موارد موجود دي چې پاکستان به شبنامې په افغانستان کې ویشلې تر څو خلک وویریږي ولاړ سي پاکستان ته. د همدغه کډوالو له برکته نن پاکستان اتومي قوت سو، اما کله چې په کډوالي کې دوی ګټې پای ته ورسېدې، دوی اوس خلاف د ټولو اصولو کاغه اسلامي دي، نړیوال دي او یا هم د ګاونډیتوب اصل دي، دغه ټولو خلاف افغانان باسي، حتی تر دې پورې چې نه د افغانانو عزت ته کتل کیږي او نه هم انساني حرمت ته. ایران هم یو له دغه هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې له کډوالو سره مخکې دغه ډول چلند کاوه. اوس هم هغه ډول چې باید د کډوالو عزت او اصولو ته نظر وکتل سي، بیا هم په هغه کچه نه ورته کتل کیږي، تر دې پورې چې په تیرو 5 کلو کې په اوایلو کې د افغانانو پر وړاندې به ډېر تبعیضي چلند کېده. حتی دکاندارانو به د افغانانو لپاره هغه څه نه ورکول چې باید دوی واخلي. د کډوالۍ ستونزې چې ګاونډیان څه ورسره کوي دا یوه برخه. بله مسله دا چې افغانان په قاچاقي لارو باندې زړه ښه کوي چې باید ولاړ سي کډوال سي. ښه بیلګه یې په دې وروستیو کې 14 هغه افغانان دي چې دوی په لاره کې نیمروز کې له تندې د دې په خاطر چې ځان خپل هدف ته ورسوي خپل ژوند یې له لاسه ورکړه. دا هغه دردونکې پېښه ده چې نن افغانان ورسره مخامخ دي. اصلي مسایل دا دي چې ولې باید افغانان دغه سختی په ځان ومني. آیا کوم څه چې دوی توقع لري په کډوالۍ کې چې ګاونډي هیوادونو ته ځي هغه ترلاسه کوي؟ څنګه باید د کډوالو اصول مراعات سي؟ نړیوال په دې برخه کې باید څه ترسره کړي؟ حقوقي بشري حقونه ادرسونه باید په دې برخه کې کوم مسایل مهم دي چې ترسره کړي؟ افغانان څه غواړي په دې برخه کې؟ دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. خو مخکې له دې نه په هغه غمیزې باندې تسلیت وړاندې کوو، غم شریکي د ټولو چې پرون په نورستان کې زموږ هیوادوال ورسره مخامخ سول د سیل له کبله. دغه طبیعي پیښې یو له هغه جدي ستونزو څخه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې هر کال زموږ افغانان په مختلفو سیمو کې له دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي. په دې برخه کې باید څه وسي چې بنیادي کار ترسره سي؟ په سلامونو مو هرکلی کوم، زه روح الله علیزی یم، تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. راسره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي شنونکی، ښاغلی سید عبدالله حسیني، بل میلمه راسره د پوهنتون استاد ښاغلی محمد صابر صادقي، او راسره سیاسي شنونکی ښاغلی ادریس محمدي زازی. تاسو 3 سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، پخیر راغلاست پروګرام ته. صادقي صاحب، شروع به له تاسو وکړم. ایران ته تاسو تللي یاست، د کډوالو ستونزې هلته څه دي؟ حفیظ صاحب محترم، اجازه راکړئ چې په سر کې تاسو ته قدرمن احمدزی صاحب ته، حسیني صاحب ته او ټولو لیدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته خپل نیکې هیلې سلامونه وړاندې کړم او یو تسلیت عرض وکړم د نورستان شریف او مجاهد ولس ته چې د سیل له کبله زیانمن شوي دي. کومه ورونو چې هغې شهیدان شوي دي الله دې ورته جنتونه ور په برخه کړي، او کومه چې زخمیان دي الله پاک ورته صحت ورکړي، او الله پاک د امارت او تجارانو ته توفیق ورکړي چې د خلکو په خدمت کې راودانګي او د دې همدردي او لاسونه ورته ونیسي، همکاري ورسره وکړي. هر کال افغانان له دغسې یو غمیز سره مخامخ کیږي. د دې د دایمي تدبیر دپاره باید څه مخکې له دې چې بحث ته ولاړ سو؟ خب پرته له شکه که چیرې موږ غواړو چې یو اساسي کار وکړو، د هغې دپاره بنیادي کار پکار دی. بنیادي کار دا دی چې ښه پوهېږي چې هر کال دا سیل راځي، څنګه موږ کولی شو چې انجینرانو نظر نه واخلو، یو بنیادي کار ورته جوړ کړو یا استنادي دیوال ورته جوړ کړو، خو هغه لارې چارې ولټول شي چې تر څو په بل کال کې زموږ د مظلوم ملت د هغه آدرس نه زیانمنه نشي. امروز در پاکستان و ایران وضعیت مهاجرین چگونه است؟ خب من یگانه کسی هستم که هم از پاکستان بسیار خوب شناخت دارم و در ایران هم 2-3 سال 4 سال تیر کردیم. خب معلومات کافی دارم.
در هر کشوری که افغان ها خدمت کردین، قربانی دادین، بالاخره از امو آدرس ضربه خوردین. نمیفهم چه اصرار پروردگار دهی هست. پاکستانی هایی که من شاهد این صحنه هستم که خدا شاهد است، از امو کربین میگه 5 تکه بالا را نمیشناختن کلانایشان. امروز صاحب سال اتمیستن و کلاشینکوف یک چیز عادی است پیششان. کل از اینا برکت جهاد افغانستان. کشور ایران دوست ماست، مثل پاکستان برادر ماست، همسایه ماست، همسرحد ماست. متاسفانه عملشان که من میبینم از عمل یهود نصارا بهتر است. حالا من کار ندارم که کی خوش میشه و کی خفه میشه، مربوط به من نیست. من حرفم مربوط خودم است، جوابگو هم خودم هستم. ببینین جنگ ایران هیچ کشوری امروز از یا مردان استاد نشد، ولی همین امارت اسلامی بود، همین مردم افغانستان بود که مردانه در کنارشان استاد شدن، دفاع کردن، تظاهرات کردن. به حدی رسید که خود ایرانی‌ها در سرکا برآمدن که افغانی تشکر. شما هم شاید دیده باشین. ولی امروز تمام روابط دو کشور برادر مسلمان همسایه به 3 چیز استوار است، به 3 اصل ارتباط و پیوند دارد. اول دین مقدس اسلام است. جمهوری اسلامی میگه ما مسلمان هستیم، ما میگه مسلمان هستیم. امام خمینی وقتی که زنده بود یکی از شعارش همین بود که اسلام مرز نمیشناسه. هر جای کشور اسلامی است مملکتشان است و ایرانی ها هنوز هم اعتراف میکنن. ولی متاسفانه که در مرز چیزی ما با گلوله کشته میشیم و چیزی ما تشنگی و گرسنگی تلف میشیم و چیزی ما را میبرن زندانی میکنن، تحقیر میکنن، توهین میکنن. و یا البته پاداش همین خدمتایی بود که مردانوار در مقابل امریکا یا افغان‌ها استاد شدن، از اینا دفاع کردن. افغان‌ها چی کرده بر ایران و پاکستان؟ افغان‌ها یگانه کشوری بودن که امروز در جنگ امروزی که هنوز هم جریان داره مردانوار در کنار از استاد شدن. مهاجرین چی کردن؟ مهاجرین در طول تاریخ تمام کشور ایران که ببینی 90% مردم افغانستان آباد کردن. عرق ریختن، خون دادن. یعنی من شاهد صحنه هستم، خدا شاهد است. قسم به ودانت خداست، یک حرف نه دروغ میگم نه زیاد میکنم. از 8 منزل از خدا گردن من نگره کار من در گناهگار نشم، چون من بیاد من دقیق نمانده. افغانی بیچاره ما از هرات بود تفتید، بیچاره از اون بالا 1 ماه در کوما بود، 1 ماه دیگه مردهش نگاه کردن که تا به خانواده‌اش رسید. یعنی قربانی که افغان ها هم به پاکستانی ها دادن هم به ایرانی ها، اینها در سالها نمیتونن که از احسان ما ایره جبران بکنن. ولی قربانی را که افغان ها دادن امروز باید همچو برخورد با اونا شوه. وقتی که ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که تو دیگه حیا نداری هر چی که میکنی دیگه تو آزاد هستی. ما به این عقیده هستیم که نه پاکستانی ها دیگه حیا دارن نه ایرانی ها. اینها اگر مرد می بودن، غیرت می داشتن، وجدان می داشتن، کمی هم همت ایمان در وجود از اینا می بود، یا ممنون و سپاسگزار افغانستان می بودن. و ایرانی تو فراموش کردی که تا دیروزه یک کشور در کنارت نماند، ولی افغان ها استاد شدن، سینه خود در رود باز کردن. حتی همین امارت اسلامی اعلان کرد که برای هر افغان ایرانی که در اینجا میاد نیاز به ویزا نیست، بیا خانه خودت است. یک تعداد آمدن در جنگ اول 12 روزیشان حتی کارت بانکی برشان داده شد، سیم کارت رایگان برشان داده شد، جای برشان ساخته شد. آیا این عمل ما و این عمل شما زیبنده است برای یک مسلمان؟ زیبنده است برای یک کشوری که باز خدا بسیار پیشرفته قلمداد بکنه و بسیار از حرفای بلند صحبت بکنه، از فرهنگ و کلتور بالا صحبت بکنه و برخوردش همچنین باشه؟ ما فکر میکنم که برای یک کشور بسیار عقب مانده و پس مانده که هیچ دنیا را ندیده باشه هم زیبا نیست. 50 سال ما افغانا را جای دادیم، بس از دیگه نمیتونیم. خب جای به خاطر چی دادی؟ کمک کردیم. کمک کردی، خدا تو را خیر بده. کمک کردی برادر، از نان ما دزدی کردی، از سلای ما دزدی کردی، از مهمات ما دزدی کردی، از نام و آدرس ما دزدی کردی، افغانستان ما را خراب کردی، 7 تنظیم ساختی، خدا آباد ساختی. عالی مگر مردم کور است، مردم کار از دنیا نمیبینه، دنیا نمیفهمه. همچنان ایرانت علیزه دور نمیرم. تو خودت من حیث یک برادر تو بگو من از تو پرسان میکنم، از دیگه برادرها پرسان میکنم، تو دانه خدا کمی ویزه پاکستان مفت بود یا نبود در جمهوریت؟ کسی نمیگرفت. امروز $2000 با مشکل سرت مفروشه. این سفارتخانه نیست، تجارتخانه است. ما میگم امارت اسلامی بعد فردا بپسته کو بانک ولی از خودم سفارت ایران، سفارت پاکستان. وقتی که
ببین سفارت خب به خاطر عزیز که در تمام امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کلتوری همکاری داشته باشید. تو خود سرمت تجارت میکنی. ایران این امروز $2000 $1800 به خدا که اوران بسیار جنجال شرکت ها تجارت است کمیشن است. کل از اینا که سفارت ارتباط داره. امارات اسلامی اگه خبر نداری اینما خبرت میکنم برادر. اگر امو ویزه که 80 یورو یا میگرفتن اما 80 یورو رو بگیره تو دان خدا کسی آزار میشه قاچاق بره جان خدا خطر بندازه بالاخره تشنگی جان بده. این ملت ماست، این مردم ماست. درست است که ما امروز یک کمی در مشکلات فقرم به او حدی که تو بگویی خدا شاید است نیست. خب همین افغانای ما که رفتن امروز سر از این مسئله میم ایرم سوال میکنم که سرش بحث میکنیم. حسینی صاحب تاسو د کډوالو ستونزه په افغانستان کې نن څه ډول یوه ستونزه بولئ او په ګاونډ کې له دوی سره کم ډول چلند کیږي؟ لومړی کې تاسو ته محترم مېلمنو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه به له یو بل ټکي را شروع کړم. په نړۍ کې 3 ډوله هیوادونه دي. اول ډول چې د اوله نړۍ ورته وایي دا فقط 3 هیواده دي. امریکا د روسیه د اقتصادي لحاظه نن روسیه موږ سره ده. دویمه نړۍ اروپا، استرالیا او دغه هیوادونه دي چې د اولې نړۍ څنګ ته فعالیت کوي. د ناټو په نوم درلود ټول اروپا ورسره ولا امریکې سره. او دریمه نړۍ معمولا د مصرفي هیوادونه او کارګر هیوادونه دي چې فرد کارګر دی او د نورو حاصلات په مصرف رسي یا تولید. متاسفانه افغانستان له همغه جملې نه ده. دلته د کډوالي موضوع هغه لوی رکن دی چې نن په نړۍ کې له افغانانو نه د کارګر ګټه اخیستل کیږي. هر مملکت کې افغانان چې دي د کارګر په وسیله په شکل استعمال ترې کیږي. بالخصوص رابسو څنګه پاکستان ته، پاکستان خو سیاسي ګټه ترې کوي. پاکستان جوړ شوی دی له افغان او له هند، له ما افغانه او هندینه. نو هغه چې په د دواړه چې اقتصاد ورته جوړ نه کړي، کور ورته جوړ نه کړي او په دوی باندې سیاست ونه کړي او له دوی نه غلطه ګټه ونه کړي، پاکستان ژوندی نه دی، وږی دی، پروژه نسي اخیستی. 20 کاله په جمهوریت وخت کې د افغان په نوم دوی څومره پیسې اخیستې؟ زه دا کوم هغه کوم. نن چې دغه ټکی ورته نسته، نن غواړي مستقیم په افغانستان فشار راولي. دا صرف د کډوالو نه ده. میاشت به پوره نه وي بل ورځ بیا جنګ. کډوال نه نن څه ګټه اخلي؟ آیسا یې غواړي چې دوی راوباسي، خپل اقتصادي ضربه ویني. په مقابل کې ځکه دوی پروژې اخیستلي. په روس کالې له امریکې نه پروژه پاکستان اخیستې، افغانستان کې کوم سلاوي چې د امریکې پاتې دا باید مصرف ورسیږي. دا چې کله په تا حمله کوي، کله یو خبره کوي، کله بل کوي، دا فقط غواړي دغه سلا بیرته تو دوباره په استعمال کړي. اوس کډوالو کې دوی څه کوي؟ کډوالو کې دا هم پروژه ده چې کله به جنګ کوي، کله به کډوال راباسي، کله د آیسای موضوع ده. ولې خلک او خپله د دوی زونونه نه غواړي افغانان وځي؟ ځکه غریب افغانان راوتي دي، ټول راایستلي. تاسې هلته جای نه وینئ چې کډوال هلته خیمه وهلي. هغه افغانان پاتې دي چې سرمایه هلته ده. هغه څه کوي؟ دوی څه رقم ګټه اخلي؟ 2-3 افغان چې تجاران دي هغه راباسي په یو نوم بل نوم او د دوی پیسې د دوی ټول شی ضبطوي. دغه 2-3 میاشتو کې تاسې افغانان چې راوتي ورسره مصاحبه ورسره وکړئ، د دوی ټول شی هلته پاتې ده. دا په کوم اصولو کې راځي چې دغه سرمایه چې په خپلو لاسو یې پیدا کړې ته یې بلاک کړه؟ په هیڅ اصولو کې. خپله پاکستان اصولي نه دی. د ټول هیوادو استقلال به پیدا کړي، د پاکستان را پیدا نه کړي. هغه خلک چې هلته پانګونې لري، پیسې لري، دوی باید ووځي که پاتې شي پاکستان کې؟ باید ووځي، ځکه دغه ورځ په دوی هم راځي. دوی په نوبت سره خپل میاشتنی مصرف به دوی سنجوي. کله به یو کار کې، کله بل. دغه ګزینه د مهاجر چې راباسي بیا به دوی سرمایه ضبطوي. نو د هغه لپاره راځي د خپل وطن ته د خپل سرمایه سره راځي. او په څنګ کې افغانان پرونی افغانان نه دي، دا د درس 40 کاله مخکې افغانان دي چې پاکستان تللي. هلته حتما تحصیل کړی، هلته ځان ته سرمایه جوړه کړې، هلته ځان ته یو کور جوړ کړی، هلته ځان ته یو بزنس یا یو شرکت جوړ کړی. نو په هغه حساب باندې دوی خپل یو سرمایه ده د وطن. دغه چلند چې هلته کیږي له افغان کډوالو سره د دغه پروسې په تړاو چې دوی باسي څه ډول ده؟ کاملا منفي. ځکه افغانان چې هلته په ښه او په اصولي طریقې نسي راستی. ځکه دا اصول په ټوله نړۍ کې ده چې مهاجر کارت ده، یو پاسپورت ده، ویزا ده، دغه مسایل دي. افغانان اکثریت دغه شان لري هلته چې پراته دي. دغه پروسه دوی طی کړې ده. ولې هلته مثلا تاسې ځئ په ترکیې کې کله 6 میاشتې نه زیات پاتې کېږئ، درته وایي چې هلته سرمایه ګذاري وکړه.
بیا هیڅ ویزه دې نه غواړم 6 میاشتې نه زیات سرمایه ګذاري کې دایمي تا ته هغه اقامه درکړي پاکستان هم دا سیستم لري افغانان اکثریت هلته دایمي اقامې لري اوس پاکستان کې افغانان څه ډول ایستل کیږي معمولا هغه چې زمینه ورته مساعدي د سرمایه پاتې سي پاکستان نه چې باسي کم ډول چلند ورسره کیږي معمولا منفي چلند موږ واوریدل په رسنۍ کې واوریدل چې اته ماشومان په شفخانو کې پیدا سو په زندانو کې پیدا شول نارینه څه خزینه باندې دوی فشار راوستي مستقیم نه راوسی ستاسو دروازې ته راوسی تورخم ته چې دا تسلیم شه دا په میاشتو په زندان کې ساتي د ټول سرمایه په یو نوم بل نوم کله ضبط کی کله مشخص سي پس له 2-3 میاشتې ته راوسی افغانان چې دروازې کې راوځي هغه د سینه د چې بیګای نیولي ساره ته راورسي په میاشتو دوی په زندان کې پراته دي مننه زازی صاحب د کډوالو مسلې ته کراس پاکستان ته تر ډیره پورې پاکستان نن هغه چلن کوي چې په یو قالب کې جوړ نه راځي یوه جدي مسله دا ده چې یوې خواته کډوال هلته راباسي خلاف د ټولو اصولو بیا د فرضي کار کې ها خواته دوی درولي چې څو میاشتې مخکې تاسو خپل هم تصاویر ولیدل چې له هغه ځای راایستلې دلته تر پلاستیک لاندې دوی ژوند کوي دغه خپله څومره شکنجه ده چې یو انسان ته یو افغان ته بیا یو مسلمان ته ورکول کیږي د داسې هیواد لخوا چې هغه هم ځان ته اسلامي هیواد وایي منکم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز محترم سلامونه ولیکي تاسو ته حسیني صاحب ته صدیقي صاحب ته د شمشاد تلویزیون ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم اجازه راکړئ تسلیت د خپل با شجاعت او غیرتي ولس نورستان ولسونو سره شریک کړم چې تېره شپه د سیلابونو په نتیجه کې تقریبا ګڼ شمېر افراد و اشخاص شهیدان او زخمیان شوي دي الله عزوجل د هغوی ته صبر جمیل ورکړي کورنۍ ته دي آمین صبر جمیل او مریضانو ته د عاجله شفا ورکړي نه پوهېږم علیزه صاحب محترم دا څه موده کېږي له اسمانه چې کاڼی هم لویږي د افغان پر سر باندې ولېږي په دغه موسم کې سیلابونو دې کې به د الله پاک څه حکمت هغه باندې موږ نه پوهېږو خو د انسان او د بنده او د خپل کمزورتیا په احساس باندې یم په دغه موسمونو کې د سیلابونو له کبله هر کال کې زموږ ګڼ شمېر افغانان متضرره کېږي بیا چې بل موسم شي بیا د واورې له کبله بیا د زلزلې له کبله په دې کې به د الله عزوجل څه حکمت هغه الله عزوجل باندې دلته یوه جدي مسله دا هم بلل کېږي چې ولې باید موږ تدابیر ونه لرو یو خو هغه حکومتي مسؤلیت ده چې ځان ته ادرس هغه خپل کار کوي بل په وار وار د پیښو سره مبارزې ادارې ویلي چې تاسو په هغه ځایو کې کورونه مه جوړوئ چې هغه خوړ وي یا د سیلو د لاره وي هغه د سیل ځای کې خلک کورونه جوړوي دوی په دې فکر دي چې دغسې وضعیت نه راځي نور سیل نسته ولې زیاتره همغه کورونه وړل کېږي دغه خپله غفلت د خپلو افغانانو څومره دغسې مسایل رامنځته کوي ډېر دقیق سوال دی موږ چې کله تعلیم او تحصیل دروازو خلاصونه او په دغه درجه کې د ارتقا غوښتنه کوم د دې لپاره کوو چې څوک تعلیم او تحصیل ولري د لوړو جګو څخه خبر وي د سیندونو لارو څخه خبر دي د زلزلې د آفتونو څخه خبر وي هغه پر دغه کې به کورونه جوړوي همدغه تیره شپه د نورستان د پیښې څخه څو ساعتونه مخکې د هواشناسۍ ریاست یا ادارې دغه خبرنامه ورکړې وه چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې 10 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته دي یعنې دا کورونه اتمن د سیلابونو پر لار کې جوړ شوي وو یعنې زموږ غوښتنه سپارښتنه هم حکومت ته ده چې هغه سروي یا څېړنه ترسره شي چې کوم کورونه خطر سره مواجه دي یا د سیند په لاره کې یا د خوړونو کې سره جوړ شوي هغوی ته مخنیوي کړي او بیا بل خصوص قومي مشرانو څخه غوښتنه ده د مولوي صاحب امامانو څخه غوښتنه ده د مسجدونو چې تر څو یوه سروي په خپل کلي کې په خپلو بانډو کې سره وکړي کوم کورونه چې خطر سره مخ دي خوړ کې جوړ شوي دي یا کانالونو کې جوړ شوي دي یا د غرونو په منځونو کې جوړ شوي دي چې پرون او بل پرون څو کاله مخکې دا لار وه یا تنګی و هغه چې جوړ شوي دي دا داسې دي یعنې خودکشي خپل ځان هم وژل دي خپل مال هم خطر خلک ستونزې لري اقتصادي دوی کوشش کوي چې داسې یو څه جوړ کړي چې ګزاره پرې وکړي مثلا د زلزلې موضوع ته که راسم کونړ کې داسې کورونه جوړ سوي چې ډبرې دي په منځ کې لرګي هغه له هر عادي پیښې سره کولی شي چې له منځه ولاړ سي فکر نه کوي چې دا هم زمونږ د مقاماتو خیاناتو په تیرو 20 کلو کې په میلیاردونو پیسې راغللې نړیوال دلته و ولې هر استازي چې دلته د خلکو استازیتوب کوو حتی تر وکیله پورې دغه خلکو خپل مسؤلیت ادا نه کوو نن ګرم باید څوک په دغه موضوع کې افغانستان تر څومره پیسې راغلې علیزه صاحب محترم په دغه پیسو باندې 10 ځله افغانستان جوړېدلو هر ولایت داسې جوړېدلو لکه پاریس او نیویارک خو زما د مشرانو د غفلت او د دوی نفس غټېدلو له کبله چې دوی ویل چې میم زرما ټولی زما
ځینې امریکایانو خپل ځان سره بیرته وړله، په یو دروازه یې راوړل، په بله دروازه یې ځان سره وړل. هغه امریکایان هم سره ولیدل چې دلته مشران و رهبران و وزیران و رئیسان تقریبا په هغه سطح باندې دي چې دوی چور سره لګولی دی. د چور ملت سره په یو جیب راوړه، په بل جیب ځان سره وړه. باید سروې سره شوی وی، باید زما هغه کورونه چې لري په توسیمو کې دي، نه د خوراک نه د پوشاک نه د څښاک نه پر سر باندې چت لري او نه پر تن باندې کالي، له هغوی ته رسیدګي باید شوی وی. نن چې لوی تلفات په طبیعي پیښو کې رامنځته کېږي، څوک ملامت دي؟ غریبان دي، غریبانو ته کېږي، بېوسه او بېکسته ورسره کېږي. او ملامت هغه افراد و اشخاص دي چې نړۍ او نړیوالو په دغه زمینه کې کومک او مرسته کړې وه، هغو ته نه دي ورسېدلي. هغه افراد و اشخاص کېدای شي همدا دمګړې موږ تاسې د تلویزیون پردې څخه هم وګوري، خپل وجدان ته به هم خجالت وي، خپل نفس ته به هم خجالت وي، او هغه دنیا نه خو الله عالم چې هغه دنیا کې به الله عزوجل دوی سره څه حساب کوي. ځکه چې الله عزوجل وعده ده چې زه خپل حق درته بخمه، د بنده حق درته نه بخمه. او د بنده حق هم پر هغه تریلیونو ډالر او مکمل افغانستان په دغه سطح باندې چې تا د ټول افغانستان حق وړلی وي. کنه په دومره کومکونو سره، په دومره مرستو سره، کونړ خو پرېږده زما ټول افغانستان جوړېدلو، د یو فرد خو پرېږده ټول افغانانو کورونه سره جوړېدل. د هرات د ولسوالي او ولایت هیر شولو، علیزاده صاحب محترم سره کوم زلزله پکې راغله، بیا د هرات، بیا د پکتیا او پکتیکا سره هیر شول، یا نور سیمو کې سره هیر شول. بیا زموږ افغانانو خیره بنسټونو په بهر کې اوسېدونکي افراد او اشخاصو، باضمیر افراد او اشخاص یو روپۍ سره ټوله کړله، رسیدګي ورسره کړه. زموږ غوښتنه بیا هم علیزاده صاحب محترم د ټولو افغانانو څخه دا ده چې په داخل کې د بهر کې دی، لکه سره کوم چې هرات ته، خوست ته، پکتیا او پکتیکا ته د کونړ زلزله ځپلو ته ځان ورسول، راځي دا ځل د نورستان سیلاب ځپلو ته هم ځان سره ورسول. او دغه مسؤلیت په مستقیم ډول باندې سره ادا کړو چې تر څو زموږ افغانان چې په نورستان کې زموږ مرستو ضرورت لرو صرفه ترې ونه کړو. راځم خپل سوال ته. د پاکستان دغسې دوه ګونې چلند ته له یوې خوا یې باسي، له بلې خوا هلته د فرضي کرښې څنګ ته انتظار دروي، نه یې پرېږدي دې خوا ته. زه علیزاده صاحب ستاسو سوال ته د یو مقدمې له خوا نه راځم، ځکه چې یو ذهنیت سره جوړ شي. علیزاده صاحب محترم وایي چې جګړه یو محدود وخت کې شروع کېږي، پر محدود وخت کې ختمېږي، خو پایلې یې تر نامحدود وخته پورې وي. دا چې نن افغانان ټک ټکور دي، بې اتفاق او تقریبا په هغه لیول او په سطح باندې نه دي، او نه راټولېدی شي په هغه سطح باندې په دومره لږ وخت کې 5 کلونو کې. دا دې له کبله د علیزاده صاحب محترم چې موږ دغه جګړې قیمت اوس هم ادا کوو، چې موږ دلته د خانه جنګي تر عنوان لاندې ترسره کړله. موږ دغه جګړې قیمت اوس هم ادا کوو، د کور په کور جګړه وه. موږ دغه جګړې د ناخوالو څخه لا اوس هم نه یو راوتلي. علیزاده صاحب محترم ته د حزبونو ترمنځ چې جنګ وه، جنګ ختمیږي، خو پایلې تقریبا لسیزې نسی، تقریبا قرن نسی. زما افغان په تاجکستان کې څه کول، زما افغان په ایران کې څه کول، زما افغان په پاکستان کې څه کول. زما افغانستان وګړي خو د غیرت، د شجاعت سمبول وو. زه د احمدشاه بابا لمسی وم چې تقریبا تر دلی پورې زما سلطنت و. زه خو د میرویس نیکه لمسی وم چې تقریبا تر اصفهان پورې زما بادشاهي وه. زه خو د کابل پانتون بچی وم چې تقریبا په دغه خطې کې د پاکستان او د تاجکستان او د ایران او د نور پانتونو څخه مخ ته دا پسې ایښودل شوی. زه چا داسې کړلم، زه چا داسې بې عزته کړم چې زما ځوانان نن په نیمروز کې تقریبا لوږې مړه کېږي، زما ځوانان د نیمروز په دشت کې مړه کېږي. زه داسې بېوزله، تنها، فقیر او غریب چا کړم چې تقریبا علیزاده صاحب محترم د ایران او د ترکیې ترمنځ د سرحد وګوره، ټول د افغانانو د ککریو څخه ډک ده. تلاشه د یونان سمندر تلاشه، هلته ځوانان د افغانستان ځوانانو ګوري تقریبا سمندر غاړې کې سره پراته وي. زه بې چا دومره بې خطا کړم، دغه جنګ دومره بې خطا کړم، دغه یو بل خپو وهل ته دومره بې خطا کړم. جنګ کې چا دغسې کړلو؟ جنګ کې ګاونډیان سره داسې کړلو. علیزاده صاحب محترم ګاونډیانو یو ته توپک ورکړلو، بل ته سبب د جنګېدلو ورکړلو، یو ته پلان ورکړلو، بل ته دفاع ورکړله، یو وارساب په غېږ کې څملاستلو او بل د ناتو په غېږ کې څملاستلو، یو د آیسای سره په لار باندې لاړلو، بل د ایران سره په لار باندې لاړو. زما افغان بچی په منځ کې سره پاتې شولو. افغان نوم کډه راواخیستله، کله پاکستان ته منډه کوله او کله ایران ته منډه کوله او کله بل خوا ته منډه کوله، کله بل خوا ته منډه کوله. یعنې علیزاده صاحب محترم ما خو بله زه هم دا خبره تکرار وایم، علیزاده صاحب محترم په هېڅ نوع باندې د جنګ طرفدار نه یو. څنګه جنګ ختمیږي، جنګ یو ورځ پای مومي، خو نتیجې نه سره ختمیږي. زما ځوانان تقریبا اوس دستي ما سره دلته لیست ده. علیزاده صاحب محترم ما د خلیفه صاحب دفتر سره هم شریک کړی ده. علیزاده صاحب محترم ګڼ شمېر ځوانان تقریبا تر 50 حد حدودو پورې رسیږي. هغوی پوسټ ګریجویټ ډاکټرۍ دي، یعنی هغوی تقریبا د ډاکټرۍ یا د تخصص اخیستلو په آخري درشل کې د تیسس کې د دفاع کې دي. هغوی باندې ویزې کینسل کړي دي. پاکستان پر دې باندې پوهېږي چې د هغوی ډاکټرانو ته ما تخصص ورکړو، دا بیرته افغانستان ته ځي، د افغانانو خدمت سره کوي.
د دې لپاره دوی ویزې ورپاندې کینسل کړي دي، دوی ته ویزې نه ورکوي. هغه افغانان دلته در په در ګرځي سره دروازه په دروازه سره ګرځي تر څو بیرته ویزه حاصله کړي، پاکستان ته لاړ شي، ا د خپل خپل تخصص هغه دوره سره پوره کړي چې بیرته افغانستان ته راشي او خپل تخصص د ادامې په طریقه کې کوم خدمات د افغانانو ته وړاندې کړي. دغه د ویزو د نور کول د پاکستان تر ټولو ستر ظلم دی. بیا هغه د دوستي شعار څه سو؟ د دوستي نشته علي جان محترم، قربان مشم. زما غوښتنه خو افغانانو څخه همدا ده چې پردي مو نه خپلېږي، که خپلېږي مو دغه خړ پړ افغان، پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، پامیري، بدخشي چې هر څوک یې افغانۍ د عنوان لاندې دغه هم پکارېږي. د پردیو تر شعار لاندې یو بل خپو ته مه وهئ، د پردیو تر پایدې لپاره یو بل خپو ته مه وهئ، د ړنګولو، د پرځولو، د غورځولو، د بل په اشاره باندې یو بل وژل څخه استفاده نور مه کوئ. ځکه چې ومل کتل ومل لیدل نتیجه دغه د تقریبا په میدان سره ولاړ یو، په میدان کې سره پاتې یو، نو پاکستان خپلوي، نو ایران خپلوي، نو امریکا سره خپل کړو. یعنی افغان به د افغان په درد لګیږي. درنو لیدونکو دا لرو. بیا هم خیر الاس صادقی صاحب، یک سوالی که آیا امی رفتن افغانا به پاکستان و ایران ارزش از این داره که باید سر خود قدر مشکلات افغانا قبول بکنه؟ خب از دید خودم، چرا من خودم یکی از قربانی های همی حرف است. ما یک وقت شوق کردم گفتم بیا بریم ایران، شاید جای خوبی باشه و شاید کشور برادر است و همسایه است و همزبان ماست. بنا به دلایلی رفت. تقریبا 3 سال سپری کردیم، زیادتر تقریبا 4 سال. ما خدا را شاهد میگیرم و ما اگر امروز خدا ناخواسته اولاد ما از گرسنگی بمیره و پول کفنم نداشته باشم و بگن که تو برید ایران صدراعظم میشی، به خدا قسم نمیرم. چه پاکستان، چه امریکا، چه اروپا، ما ترجیح میدم خودم و نصیحت ما، مشوره ما برای دوستای ما، هموطنای ما است که از گرسنگی بمیرین. هم آبرویتان حفظ است، هم عزتتان است، هم حرمتتان است. الحمدلله تا بال هیچ کس از گرسنگی نمرده. چقدر آرامش دارین فعلا که به افغانستان آمدین؟ خب فکرا من آرام هستم، تشویش ندارم، در وطنم هستم، در کشورم هستم، در کنار مردم ملتم هستم. 100% احساس آرامش دارم. ولی خدا را شاهد میگیرم. باشه یک موضوع بسیار مهمه برات بگویم. یکی از استادای پانتون، نامش نمیگیرم چون حالی هم میجاست درست نیست، در یکی از باغ‌های ایرانیان نگهبان بود. ایرانی وقتی که میاد برای استاد پانتین میگه که تو خیجه هستی، اوساگی که در کشن بسته است فکرت باشه به او برای غذایش که صاحبت هست. شب پیش ما آمد، همینجوری همینطور قصه کرد. گفتم استاد چی میکنی؟ گفت پول ما مانده، پیسه ما مانده، از کلش تیر هستم، مرگ ترجیح میتونم به کشور میرم. من گفتم خیلی حوصله کن که یک هفته بعد ما میرم. گفت قسم به خدا از کل ایران ببخشی اگه 1 ساعت حوصله کن. اینمی فعلا که ما برسونم 250 میلیون پول پیش خانه که من داده بودم برام نداده. گفت صد خلاص تو برو. امروز استاد در افغانستان چگونه خود احساس میکنه؟ اول دارین در افغانستان است، در قندوز است. تقریبا یک هفته پیش وری کابل آمده بود، دیدمش در میشاره نب 1 ساعت ششتیم، یک خربوزه خوردیم با هم قصه کردیم. یک خوش بود که هیچ فکر نکو، ولی هر لحظه که میرفت یک دفعه باز ابو سعید به یادش میاد. آخر برش گفتم استاد یک گپ بود گذشت. مرا گفت صادقی صاحب، من گفتم من گفت تو خب میگی که گذشت، مگم با خدا که تا خانه قبر از یادم بره. ما میگم آیا چی خوب است وطن خودت، ملت خودت، مردم خودت، وطن خودت، عزتت، آبروت حفظ، حیفت نکرده ای جوان افغان. میفهمم که سختی است، میفهمم که اقتصاد خوب نداریم، میفهمم کار زیاد نیست، برای کلگی میسر نمیشه، میفهمم مشکلات داریم. آیا راه حل است؟ این خوب بود که امروز اقلا گرسنه میبودی، نیمش به اصطلاح نصف نان میخوردی، خود کنار خانواده‌ات میبودی و از دست تشنگی بمری و جسدت هم در زیر ریگ و گل ببانه. باز یک هفته هلیکوپتر داره که آدم خود تکلیف بده و بره به ایران و پاکستان. از دید ما از گرسنگی بمرم
ولی همین تحقیر و توهین ایرانی را قبول دیگه نمیکنم. از دوستایم و از برادرایم خواهش از این میکنم که شما ایزلت قبول نکنید. باشین در وطن ماست، وطن ماست، خاک ماست. در روزای خوشش که شاد گشتیم و خندیدیم و قصه کردیم، امروز مشکلاتش که داریم ایران تحول میکنیم. همون تو که سختی ها گذشت و آرامی ها و خوشی ها گذشت، این هم میگذره. انشاءالله ما سر پای خود استاد میشیم. اگر وضعیت فعلی ایران، پاکستان و افغانستان مقایسه بکنین، چون هر دو کشورها را شما دیدین، بین سه کشور کدام کشور خوبتر است، آرامتر است؟ خدا شاهد از برخورد اردوشان غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر انسانی است. من از اردوشان خاطره بد دارم. ای کاش که اینا این رقم این شیوه که امروز اختیار کردین حکومتشان کاش طور نمی بود. به خاطر از اینکه ما یک مرز طولانی هم با جمهوری اسلامی هم با جمهوری پاکستان داریم. اینا هم زبانهای ما بودن، مسلمان بودن، هم سرحد بودیم، ولی متاسفانه ما امروز با روسا یک روابط خوبتر داریم نسبت به اینا. روسایی که یک تجاوز کردن، 14 سال خون ریختن، کشتن، زدن، بستن، امروز یک معامله خوب دارن. اما تو کشوری که همسایه، برادر، هم زبان، مسلمان، متاسفانه امروز در جان ما. اما ایران میگه ما هر افغان برخورد جدی همراهش نمیکنیم. افغانایی که خلاف کاری میکنن، خلاف قانون پیش میره، با اونا برخورد قانونی صورت من میگم اگر تو صادق هستی، ببین میگم مسلمان کسی است که زبانش مترجم قلبش باشه. اگر قلب یک چیز بود، زبان یک چیز بود، علامت منافقت است. من میگم ایران، تو که 250 میلیون مرا به بابت پول پیش خانه گرفتی و روزی که من میامدم گفتی دست تام خلاص از کل افغانستان تام، همکاری همیست، برادری همیست، همسایگی همیست و این پیسه مرا تو زنده خوردی. درست از نوش جان. حکومت گرفته یا صاحب خانه؟ صاحب خانه. رفتیم به حکومت گفتیم ما در جنگ هستیم، کاری کردن نمیتونیم. ببخشید. در 4-5 ارگان امنیتیش رفت، هیچ کس صدای مرا نشنید. قسم به خداست، خانه، فرش، ظرف، یخچال کلش ماندگی دروازه ما قفل کردن، کلی را گرفتن، یک موتر دربست کردن تا مرز. ما میگم ما کدام چیزی تو را ببینم، یک شوخی هم بکنیم مجلس ما گرم شد، میگه کمالک بود اسی خپل پلار ته ویل چې پلار وای ها وای 200 روپۍ راک وای نه درکم وای کنه راکې د گاونډي چرکه پټو ما نور ته خو خسته د چرکی کنه راکې وای قسم په خدای چې هر څه کې وکه خو نه درکم ځه دې چې ورغلې د گاونډي چرګ نیولې دي اوس غواړي چې د کور نه وځي چې کور چختنه ولې د چرګ واغست اوس د الګ مخ کې دی ودت کور چختن ورپسې دی اخو دی خو الګ پوښو چې نیسی مې لاره د تخته نشته ده چرګه د سلمان لاندې وهلې دی په ټکړې مریم کلک نیولې دی چې هغه سړی راغی تاسو ما چرګه دی ولې په وای کاکا غلط شوی په خدای که ما ستا چرګه نیولې ما ستا په قرآن کې چرګه نیولې داسې ورته ګوري وای کاکا څنګه راته ګوري وای ستا قسم ته وکړم که د چرګ په خو ته وګورم زه وایم پاکستان ایران ستا خبرې ته وګورم که ستا کلنې ته وګورم ستا خبرو ته وګورم که ستا عمل ته وګورم دا چې 2 ورځې مخکې 2 افغان مظلوم افغانان د پدار دا خو همیشه کې توکي دا چې اوس په مرز کې 8 کسان وژلي دي دا وګورم که ستا دا خبرې ته وګورم نو زه وایم چې راشد خدای دې پر نور یو خبره درته په اخرنۍ وکم وای څه چې کرے هغه بریبي خو د دې تمه بنه کې چې ته جوار کړې به دغه انتظار کې پاکستان تا ته وای ایران تا ته وایم هر کشور ته وایم هغه څه چې کړی هغه به بیرته ریبي که غنم کرې نو د غنم انتظار وباسه که جوار کرې د جوار انتظار وباسه دا ورځې په موږ باندې راغلی دی الله پاک به تاسو باندې دینه سخت ورکړي ان شاء الله حسیني صاحب تاسو ته کراسم بیا هم د کډوالو ستونزو ته په کډوالۍ کې یو جنجال دا چې هلته له مجبوریت افغانان ځي تر څو خپل ژوند او خپل امکانات برابر کړي دا چې ورسره څه کېږي دا یو اړخ په ایران کې افغانان وخت نه وخت اعدامیږي دغه پروسه د اعدام څنګه ده چې افغانان اعداموي ګورئ افغانان بعضې اوقات مجبور دي خو بعضې وخت یې ملامتولی هم سو چې موږ ته تاریخ ثابت کړی همسایه‌توب کې هیڅوک موږ سره ښه ګاونډی نه دی نه ښه همسایه ده موږ سره ثابت شوي دي 1 ځل نه 2 ځلې 2 ځله 10 ځلې بیا هم هلته ناست یو ایران دی دغه جنگ دی دوی کې چا لاس ورسره جک
چا ورته غېږه خلاصه کړه، چا که بده ورځ پرې راغلی وای چا به دروازه ورته خلاصوله. معلومدار چې افغانستان به کومک ورسره کوو، ښه همسایه‌توب یې ورسره کوو. ولې د ده جنګ نه ده خلاص، زما په افغان بیا شروع کړی. دا خو هماغه ایران ده چې زما افغان له تندې مړ کېده او دی عکسونه اخیست. دا ایران نه ده بدل سوی، دا هماغه ایران ده. اوس د اعدام مسله تاسو څنګه بولئ؟ د اعدام مسله افغانان هر مملکت کې چې یو بل وګړی وي هغه همغه مملکت ته تسلیموي. تاسو وګورئ تقریبا پروس کال نه بل کالی په اروپا کې تقریبا درس کې 40 افغانان ول، دوی بعضې خلاف د قانون د مملکت بعضې فعالیتونه کړي، بل خصوص په جرمني کې دوی په چارتر طیارې کې راولېږل، امارت یې تسلیم کړ، شاید نن به هم زنداني وي. دغه اصول د نړیوال د یو مجرم چې هلته موقتي تللی د ویزې په واسطه او یو کار کوي هغه همغه مملکت ته باید تسلیم کړي. ته په خپل وګړي باندې خپل قانون تطبیقوی سي، ځکه کور یې همالته ده، همالته ژوند کوي، همالته اصلاح کوی سي. ولې یو څوک تا ته د میلمه په شکل یا د ګاونډ په شکل راغلی، پناه یې دروړې، یو 2 ورځې در سره دی او هغه برته خپل ویزه یې پوره کړي، خپل کور ته ځي، ته خپل قانون پرې نسې تطبیقوی، فقط هغه یې ویستلی سي او هغه حکومت ته یې تسلیموي. موږ په ټوله نړۍ کې د انترپول د پولیس په نوم لرو، هغه وظیفه یې څه ده؟ همدغه ده، زنګ روی فلانی مملکت ته راسه، 3 شخص یې دي، دا بوزه دغه جرم کړی، نور نه غواړم د ما محیط خراب کړي، د ما په زړه باندې فعالیت نه کړي. نو دا چې په خپله ته اداموي هغه په خپله ایرانه اداموی سي، په افغان باندې ته نسې کولی ادامه کړي. ځکه که شریعت هم واچوي، زه سني یم، دلته افغانستان کې د سنیانو قوانین تطبیقي شریعت کې څه ورته ویل شوی، هغه کوم شرایط چې په اهل تشیع کې د هغه تطبیقي، په ما سنی ولې تطبیقي حق نه لري. یا دا ده چې په اروپا کې هلته یو څوک چې سړک په سر جای نماز هوار کړي، هغه خو سړک یې بند کړی، ترافیک یې دستي نیسي، و دلته ته ونیسه چېرته لمونځ کوې موټر د مخ ته نه تېرېږي، زه ګناهګارېږم. ځکه قانون که دین سره ربط ورکو فرق لري. خپله اعدام هم د ایران په قانون کې به هغه به اعدام وړی وي، ولې افغان نسي اعداموی، افغان به افغانستان ته راسپاري، بیا د حکومت به درته جزا هم ورکړي، بیا تا ته پرېږدي نه، نور ممنوع الدخول ده تا ته، نور بیا تا ته تللی هم نشي. اوس دا یو ځلې نه 2 ځلې نه په وار دا مسله سوې ده. په دې برخه کې اوس چې اعدام سوی دا اوس څنګه سي د دې مسلې؟ موږ متاسفانه د افغانستان 40 یا زیات تر 50 کاله پورې بې سرپوښه دیګ نړۍ ته ښودلی. هر څوک راغلی تر دې چې زما وزیر د نورو مملکتونو نماینده و که نه و، نو ما چې ځان داسې ورښودلی او نن غواړم چې ځان یو مستقل هیواد وښیم، خپل د هر فرد حقوق په هغه محیط کې وغواړم، د هغوی ته ناشنایي ده، د هغوی ته یو نوی شی ده، د هغوی ته یو کاملا متعجب کوونکی یو خبره ده. ولې بیا هم امارت اسلامي ته ضرورت ده چې د وزارت خارجه د سفارتونو مسؤلیت هم ده دی. افغان سفارت چې په ایران کې دی هغه د دا خبرې سره ورته کینی او د قانون لرویه د نړیوال قوانینو لرویه چې هغه بین‌المللي روابط دي د هغه طریقه د ورسره خبرې وکړي چې دغه حق ته نه لري. هر افغان چې دلته ایتاب خلاف کاری وکړي ماته راوسپاره، زه جزا ورکوم. دلته اوس یوازې امارت نه، درد د افغان د ټولو افغانانو درد ده. دقیقا ځینې په داخل، ځینې د باندې، یا په عموم کې افغانان چې په دننه افغانستان کې یا د باندې مسؤلیت یې څه ګرځي د دغسې ستونزو پر وړاندې چې له افغان کډوالو سره کیږي؟ کله چې داخلي او موضوع وي، ما پاکستان کې، ایران کې په دې اواخر کې ډېر لیدلي افغانان جګ سوي دي، خبرې کړي. ځکه هلته یو څوک ورته ویلي دي چې دغسې یو مظاهره وکړي، نو دوی د خپل حقوقو ته مظاهره وکړي. د ولس زور د خدای زور دی. افغانان چې په هغه محیط کې دي راجګ دي سي، د افغانستان سفارت مقابل کې کوی سي، د نړیوال دفترونو مقابل کې د مهاجرینو دفتر چې هلته دی وظیفه یې څه دی؟ هغوی مخته مظاهره وکړي، غږ دې راجګ کړي، خپل په خپل هغوی متوجه کېږي. ولې افغانان همیشه منتظر دی ته دي چې یو څوک ورته دا کار وکړه، خپل حق خپله وغواړه. موږ همیشه منتظر دی ته یو چې موږ ته یو څوک وایي چې دغه د حق دی، حق نه ورکوي. افغان موږ داسې ښودلی نړۍ کې
موږ په دې ډول دا خلک ښودلي دي او دا خلک خپله ده ته مجبور سوي دي. دلته داخلي جنګونه ول، افغانان 10 کاله مخکې ووتل، په دې 10 کاله وتلو کې نیم تروس نه دي راغلي. همالته زوی پیدا ده، لور پیدا ده، مسیحیان چښتن سول، کور دکان هر شی همالته ژوند یې جوړ کړی. دوی ده ته منتظر دي چې بیا هم یو څوک ورته وایي خپل وطن ته ځه، په زور دې راباسي. له زور نه مخکې خپله راوځه، دغه نیمه ډوډۍ به راځه، بیا به یې نیمه کو. یو ورځ به په وږي نس کینو سره، یو شپه به په وږي نس تېر کړو، ولې باعزته خو به وي. مننه. درنو لیدونکو دامه لرو. بیا هم خیر لاس زازی صاحب، پاکستان و ایران ته افغانان کډوال کیږي، څومره مصارف دوی کوي؟ دغه مصارف تر هغه ځایه پورې دوی کوي که قاچاقي یا غیر قاچاقي، په دې دلته کولی شي خپل ژوند جوړ کړي؟ طبعا عزیز محترم، هغه مصارف چې دوی پر لار کې کوي یا هغه مصارف چې دوی په پاکستان کې کوي، هغه باندې په افغانستان کې ښه ښکلی منظم او منسجم ژوند تېرېږي. یا د کوم د خلا څخه دوی تر پرونه پورې ځورېدل یا کړېدل یا هم دلیل و د پاکستان کې د پاتې کېدلو، هغه اوس له منځه تللی دی. راځئ سروې سره وکړئ، راځئ څېړنه سره وکړئ چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ډېر امن کې دی که پاکستان ډېر امن کې دی، ایران ډېر امن کې دی که افغانستان ډېر امن کې دی. افغانستان کې اوس الحمدلله فرصتونه دي، افغانستان کې اوس الحمدلله چانسونه دي، هم د کاروبار لپاره، هم د سرمایه ګذاري لپاره، هم تقریبا د استخراج لپاره. بالخصوص دا خبره زغه افراد او اشخاص لپاره کوم چې سرمایه داران دي او سرمایه گذاري کړي ده یا په ایران کې او یا هم په پاکستان کې. له بل خوا نه ترازو وګوره چې کوم ورځ تا په عزت باندې پاکستان کې تر کړي ده، وهل ډبول سپکاوي خو پرېږده خپل سر ته توهین او تحقیر کېږي ته. او بل خوا ته هر ورځ چې پاکستان در تعصب خراب شي، تجارت هم راوباسي، سرمایدار ته هم رباسي. که ستا ضمیر ستا وجدان د خپل افغان په بېزتۍ باندې رابېدار نه شولو، خو سبا ستا ګریوان ته هم لاس درات شوي چې په پاکستان کې فابریکه لري، چې ته پاکستان کې دکان لري، ته پاکستان کې شرکت لري. که ستا ضمیر د افغان په وژنه باندې، افغان په سپکاوي باندې رابېدار نه شولو، خو سبا ستا ګریوان ته رسېږي بیا تا هم سپکوي سره. دغه 5 کلونو کې رئیس الوزرا درته وویلې، مشرتابه درته وویلې، موږ درته وویلې، رسنۍ درته وویلې او په خپل سترګو د سره ولیدل. لا تر اوسه پورته پاکستان کې چېرته پروت دی، چېرته د مړې سترګې سره نیولي، تورګه ته هم بې عزته کړي، که دغه خوند درکړي، دغه سلسلې مراتب خوند درکوي. دغه ته پاکستان کې تا ونه لیدل زه صاحب محترم، چا نه کور پاتې شو، چا نه خور پاتې شو، چا نه مور پاتې شو، چا نه پلار پاتې شو، چا نه سرمایداري پاتې شو، چا نه دکان پاتې شول. او بیا راواخیستل سره هغه کې لنډې کوتل کې سره واچول. لنډې کوتل کې دې خوا ځکه چې اجازه نه ورکول چې واوړئ، کورونه راویستل، لنډ کوتل کې واچول، خو اجازه نه چې افغانستان ته بیرته راشي. زجر پر دې دنیا باندې ورته تېر کړو، خوراک ته ضرورت و، پوشاک ته ضرورت و، رفاجت ته ضرورت و، مګر په کلي باندې، په دشته باندې، پر دغه افغانانو باندې میاشتې ورځې شپې تېرې کړلې. همدومره بېزتي بس نه ده. دلته 2 رقمه چلن کېږي. یو شمېر افغانان جګړې ته تشویقي چې تاسو ولاړ سئ جنګ وکړئ په افغانستان کې، هغه ته امکانات ورکوي. بل هغه افغانان چې د بشري حقونو له اړخه د انسانیت له مخې یا د اسلام د اصولو په اساس باید له هغه سره د یو مسلمان هیواد چلند ښه وي، هغه شکنجه کېږي په مختلفو لارو. حق زما تجار دی، که زما هغه افراد او اشخاص دي، تقریبا څو موده مخکې مایره بلوچ ویلې چې دلته ځینې افغانان پخواني افراد او اشخاص دي چې دلته بلوچستان په مخالف کې جنګېدلو ته تشویق کېږي. یعنی هغه په کوم ضمیر باندې جګړه کوي جیسے محترم؟ هغه کوم تصویر ځان سره دروي چې دوی جګړه د پاکستان لپاره کوي؟ یعنی اکثر کم وجدان دی. دغه حالت که دوی ګوري او بیا په پاکستان باور کوي، څه ډول یې تعریفوئ؟ عزیز محترم 50-60 کالو تصویر دلته مخته پروت دی. دغه پاکستان په اشاره باندې افغانستان ډوډۍ نه شولو، همدغه پاکستان په بهانه او په لمر زما ځوانان شهیدان یا دغه نه شول، زخمیان نه شول. دغه پاکستان په بهانه په لمر باندې د افغانستان اقتصاد ضرب صفر نه شولو. یعنی اوس هم د پاکستان په غېږ کې پروت دی، د پاکستان د اسای په اشاره باندې ته چا سره جګړه کوي چې نه قانوني هغه ورته لري، حل ورته لري، نه اسلامي ورته لري، نه هم وجداني ورته. اثر کم وجدان به وشته د اسای په غېږ کې سره پروت او یا هم د فوج په غېږ کې سره پروت او چا سره جګړه کوي. او بل خوا ته تجاران حاضر خاصه لزاسه مترازم په دې واضح سره چې اساینن دا اورمیګونه سره کړی دي او یا هم فوج اورمیګونه سره کړی، خو زما د تجارانو پر مالیاتو باندې کړی دي. تاسو وګورئ سند کې وګورئ، پنجاب کې وګورئ، په نور خطو کې سره وګورئ، مقبوضه پښتونخوا کې سره وګورئ، تر ټولو سترترین تجاران به افغانان وي.
مګر بل خواته تر ټولو بې عزته ترین افراد او اشخاص هم پاکستان کې تر افغانان دي، تر ټولو شکنجه شوي خلک هم افغانان دي، تر ټولو ظلم شدګي افغانان دي پکې. یعنی یو خواته تا نازوي، بل خواته ستا ورور ته ګوره چې بې ذلیله کېږي، بې عزته کېږي، وهل کېږي، ډبول کېږي. البته محترم یو اجازه غواړم، صرف دغه لیست بیانول غواړم چې دغه افراد او اشخاص د پاکستان د ډاکټورات څخه راګرځول شوي دي. یعنی دغه افراد او اشخاص د البته محترم چې په دغه شفقانو کې د تخصص لپاره کامیاب شوي وو، ورغلي وو، اوس ویزې ورباندې بندي کېږي تر څو هغه خري اسناد وانخلي. د باولپور څخه د قائد اعظم میډیکل کالج څخه تقریبا 10 نفر ویزې ورباندې کړي دي چې په دې کې نوم لړم را سره هر شي غوښتل دا ورسره شریکوم چې دا البته ما د عبدالمتین قانع صاحب دفتر سره هم شریک کړی چې دوی د ملاقات وغوښتل او خلیفه صاحب سره تر څو دغه مشکلات ور حل کړي. ملتان کې نشتر هسپتال څخه تقریبا 15 ډاکټران متخصصین هغوی ویزې ور کینسل کړي دي، بغیر د مدرک رخصت کړي دي، ډیپورټ کړي دي، غنه فرضي کړندې خورا شړلې دي. او سیوال کې ټیچینګ هسپتال نه تقریبا 15 نفر را شړل شوي دي. تقریبا دا کل کې 15 یا 40 ډاکټران دي، هغه افراد او اشخاص دي چې د دوی په غوښتنه تللي ول تخصص کوله، ډاکټرا کې ډاکټري کې کولو. له دوی سره فقط په دې خاطر چلند دغسې کېږي چې دوی د افغانستان آینده جوړوي، خدمتونه کې سباته. ځکه که دغه د دوی تخصص خلاص شي، دوی ته سند ورکول کېږي، دغه افغانان بیا د ځمکې پر سر باندې هر شفقانون کې خدمت کولی شي، خپل خدمت ارائه کولی شي. اته افغانستان ته هم بیرته راګرځېدلی شي، افغانستان کې لرو په دوسیمو کې افغانانو ته خدمت وړاندې کولی شي. د دې له کبله چې خپله پاکستان ګورنمنټ یا حکومت د دوی ویزې ور کینسل کړي دي چې بیرته افغانستان ته ځئ، تاسو ویزې در کینسل شوي دي. دا کوم قوانین کې درځي صاحب محترم چې دا غوښته هم تایمه، وظیفه مې هم دلته ده، تخصص دوره مې هم ده، او ویزه هم ته نه راکوي. یعنی دا واضح دشمنی ده چې زما ځوانانو سره کوي، زما ډاکټرانو سره کوي، زما متخصصینو سره کوي، او زما هغه ځوانانو سره کوي چې د افغانستان راتلونکي لپاره یو څه کوي. اوس دغه ځوانان په کابل کې تقریبا در په در سره ګرځي تر څو دغه ویزې بیرته حاصل کړي چې هلته 2 هفتې 3 هفتې یو میاشت هغه د تخصص دوره پاتې ده چې هغه سره خلاص کړي. د افغانستان د حکومت څخه هم غوښتنه ده چې تر څو دغه ځوانانو د سرنوشت لپاره اقدام سره وکړي، او دلته چې هغه بې معنا او بې فایدې هغه کوم سفیر ناست دی او سفارت خلاص دی، هغه څخه هم غوښتنه ده چې دشمنی آخري حد نور مه پلي کوي، دغه ځوانانو ته ویزې ورکړي تر څو د خپل تخصصي دوره پای ته سره ورسوي. ویزه نه راکوي، دروازه در سره بند ده، سیاست په ټپه سره ولاړ ده، شپې وخت نا وخت په ځاځیو کې، عرب ځاځیو کې، خوست، پکتیا، پکتیکا، نورستان کې بمباري سره کوي، سفارت کې سره ناست بیا څه سره معنا لري. حد اقل یو توره خو سره دغه ځوانان ته ویزې ورکړه، د 15 ځوانان د خپل تخصصي دوره ته پای ته ورسوي. صادقی صاحب، خودتان از چهره‌هایی هستین که در جهاد هم نقش مهم داشتین. شما را پاکستان در اول چی میگفت و در عمل چی کرد؟ مثل که مثال داد زازای صاحب، افراد یا کادرای هستند که اینا پروسه تخصصشان به پایان میرسه، بیاین به افغانستان خدمت میکنه، ولی اینا را نمیمانه به خاطر از اینکه چون نتیجه کار به دست میارن. این مسائل دوگانه، از یک طرف دوست، از یک طرف ظلم، چی دارین شما مستند که میتونین بیان بکنیم؟ علیزاده صاحب، یه قصه است که یادت باشه در طول تاریخ وقت میوه و حاصلات افغانستان که بشه دروازه تورخم بلافاصله بسته بشه. یا والدی در که تحصیلات از اینا به پایان رسیده، یک تخصصشان مانده چه بکنیم، وقتی که سند نداشتی خود دیگه باز تو نمیتونی یک جای مزار خدمت واقع شی، در حق ویزه‌ش قید کو، باز بیچاره به سرنوشت شد. من مطمئن هستم که اگر میال امارات اسلامی تلاش جدی نکنه این مردم به سرنوشت میمونن. در طول تاریخی که ما پاکستان رو میشناسم، پاکستان هیچ وقت، بارها ما 10 دفعه این میزام گفتیم که در قبال افغانستان هیچ وقت نیت خیر نداشت. متاسفانه هنوزم با مو سیاست‌های منفی خود ادامه میده. من میگم دشمنی اگر جایی را میگیره، خود 45 سال 44 سال است که دشمنی تو دوام داره. نکو آتشی را که دیروز در کشور ما آتش زدی و ما را سوختاندی، امروز خودت با مو آتش گرفتار هستی. فردا این آتش شاید بخوای نخوای تا گریبانت میرسه. چه پاکستان باشه، چه ایران باشه، هر کشوری دیگه باشه، هر کسی که خواستن که افغانا رو تحقیر بکنن، افغانا رو توهین بکنن، افغانا رو بزنن و بکشن، امروز به سرنوشت خود دچار هستن. عیناً مشکلاتی را که افغان‌ها متقابل شده بودن امروز خودشان دست پنجه نرم میکنن. پاکستانی که در 50 سال است در سیاست افغانستان مغرضانه کار میکنه، امروز خودش دست پنجه نرم درس میکنه. نگرفتن هنوزم؟ متاسفانه نگرفته. ایرانی ها همچنان، ما برشان میگم که درست است،
افغانستانی ها اقتصاد بسیار بالا ندارند. افغانستان امروز تو پتان که متاسفانه که دست یک تعداد خائنا به غارت رفت، به چور رفت، به اغوا رفت، ولی همت بلندش دارن، غیرتش دارن، قوتش دارن، ایمانش دارن، از وطن خود در هر حالت دفاع کردن. روسا در این کشور آمدن با توپ تانک هزاران وسایل جنگی، ولی اینمی ملت با شکم گرسنه و پای برهنه بس به پایان میرسه. کسایی که امروز هم تکیه بر پاکستان میکنه با این ظلمی که با مهاجرین و با افغانا یا دشمنی که با افغانستان داره، چی برشان میگی؟ من میگم کسی اگر تا به امروز هم پاکستان نشناخته و نمیخواد که بشناسه و یا خود به اصطلاح فریب میته، اینا دیگر متعلق به افغانستان هم نیستن، به اسلام هم نیستن، به انسانیت هم اعتماد ندارن. ملت افغانستان اینا را چهره هایشان خوب شناختن و میشناسن. هر کسی که هنوز هم بره بازم در پشت سر یک کشوری که به عزتش بازی کرده، به عزت ما، به ناموس ما تجاوز کردن، ناموس ما را به شکل بسیار بیرحمانه در زندان ها انداختن، توهینش کردن، تحقیرش کردن، لطش کردن، کوبش کردن، اخراجش کردن. باز هم سر نمیتونه یک دشمن اعتماد میکنه، پشت سر از ایستاد میشه، دست دوستی و برادری و همکاری میته. اینها دیگه متعلق به افغانستان اگر خود میدانن، ننگ باد به اینا باید خدا بشناسن، اینا باید پاکستان بشناسن، اینا باید دین خدا بشناسن، وجدان خدا بشناسن و فریب همچون کشورهای مثل پاکستان ایران نخورن. یکی و تمام. څه باید وسی څو ثانیو کې؟ ډېر په لاندو کې افغانستان زراعتي هیواد دی، مځکې ډېرې لرو، 15 هیواده موږ خړوبې کوو، اوبه هم لرو. افغانستان حکومت بالخصوص امارت ته دا پکار ده چې د 500 فامیلی موضوع دی اروپیات کې د خیرخانې هغه چا جوړ ک، خلکو جوړ ک، په همدې ډول دوه بسوې مځکه ورکه د افغانان چې راځي، یو څو موټر خښتې مرته واچوه، یو سیمټه ورکه، نارینه څه ښځینه به ما ځان ته کوټې جوړې کړي، یو څه سرپناه وال ورته جوړ شي خپل ولایتو کې، کوم ولایت چې دی. دویم، په هر 15 نفره کې دوی ته یو نفر ته دوی تخصص لري، دوی هلته چې دي بعضې فابریکې لري. ما زه بعضې ماشومان ته بعض شیان اوس اخلم، پخوا پاکستان تولیدو، ولی اوس ګورم په جلالاباد کې تولیدېږي. د هغه افغانان دي چې له غجې راغلي او دغه فعالیت دلته کوي، وړې فابریکې ځان سره لري. دغوی ته یو مصروفیت آماده سي او دوی ته پیسې آماده کی، ان شاء الله یو څلور نور افغانان به مرسته وکړي. نړیوال بشري ادرسونه باید څه وکړي د کډوالو په برخه کې؟ افغانانو غږ باید واوري، افغانان تر سره شوي ظلمونو پوښتنه باید وکړي او د راتلونکو ظلمونو مخنیوی باید وکړي. افغانان هم انسانان دي، افغانان هم بشر دي، دوی سره د کړل شوي ظلمونو باید سترګې باندې پټې نه شي. مننه. زازای صاحب فقط یک میرم. امارت اسلامی افغانستان اگر میخواد که کمی هم سر زخم های ملت افغانستان ملهم بگذاره، بند کنه را به هر قیمتی که میشه جور کنه. تجارای ملی افغانستان به خاطر خدا، به خاطر ثبات افغانستان بند کنه را بسازن. مننه کوم له تاسو ټولو نه درنولیدونکو. تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.